سهار وختي د لمر راختو نه مخکې د تنکو ماشومانو سره په خوارۍ مزدورۍ پسې وځي. خپلې خرګاډۍ او موټر سایکل gaړۍ تیاروي. دا د ژوند معمول دی چې سهار وختي وځي، تر غرمې او ماښامه کاغذونه ګتې پلاستیکونه راټول کړي، ګودام ته راوړي، خرڅ کړي. که څه هم ژوند یې سخت دی خو ژوند یې پرې روان دی. کډوال وایي د زورولو او نیولو په ویره کې دي چې هسې نه د تیرو څو میاشتو په څیر حالت پرې بیا راشي. ولې په ویره کې نه دي؟ په ماضي کې چې کوم حالات راغلی نه، مطلب اول خو زه ته وایم چې تر نیم نه زیات خلک ولاړه، زمونږ خپل کور نه مطلب نیم ولاړه نیم پاتې دي. نو د هغه تر مخ حالات ډېر ښه و. اوس نو دا دېرشم له ګورو نو چې څه صورتحال به دي. په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو کې زیاتره د لاسو پښو مزدورۍ کوي. ډېری یې مال وړونکي ګاډي باروي او تشوي او کورنۍ ژوند پرې تېروي. وایي که زورول کېږي او نیول کېږي نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې دلته پیدا شوي او لوی شوي دي، هلته هیڅ نه لري او چې څوک بیرته تللي ژوند یې هلته ستونزمن دی. خو موږ کم خوا لاړ شو، پیدایشي نه د دې ځای و چې موږ هلته لاړ شو. کوم ځای ته لاړ شو؟ پلار هم دلته مړ شو، مشر ورور مې دی هغه هم پیدایشي د دې ځای و. په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال وایي د تیر کال راهیسې د دوی د زورولو، د دوی د تنګولو او د پولیسو لخوا د دوی څخه د پیسو اخیستو او نیولو عمل پیل شوی. وسي ژوند یو څه راحته شوی دی. خو د سیند صوبایي حکومت او پولیسو به د غیر قانوني غیر ملکیانو او افغان کډوالو بې ځایه تنګول او د دوی څخه د پیسو اخیستل ردول. د ترهګرۍ د پیښو سیوا کېدو وروسته پاکستان د تیر کال اکتوبر په میاشت کې په غیر قانوني توګه میشتو غیر ملکیانو د ویستلو اعلان کړی و. څېړونکو د افغان کډوالو ویستلو د پاکستان یا د پریکړه په افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار په توګه ګڼله. خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پاکستان کې استازي وایي د پاکستان په تیر نگران حکومت کې د کډوالو ویستلو لړۍ پیل شوې، خو د پاکستان سره اوس اړیکې ښې دي. پاکستاني مشرانو سره لیدنې هم کیږي او خبرې هم شوې دي. خبرې وختاً فوقتاً هم کیږي، جریان لري خبرې. او بل دا دی چې هغه زه فکر کوم هغه غیر قانوني افغانان اکثر تللی دي. اوس څوک چې پاتې دي ټول هغه افغانان دي چې یا ای سی سی کارډونه لري یا پی آر کارډونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د ټولو افغان کډوالو په اړه د پاکستان سره خبرې روانې دي چې د دوی دلته په قانوني توګه پاتې کېدو او آرام ژوند تیرولو لپاره تګلاره جوړه کړي. ځکه چې په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته کډه شوي افغانان بیرته په تلو کې د چیلنجونو سره مخ کېدی شي. په دې حوالې سره موږ حکومت ته همدغه خبره کوو، همدغه اډوکیسي ورسره کوو چې دغه خلکو لپاره یو داسې میکانیزم له مخې ته راوړلی شي چې دغه خلک موږ دلته رجسټر کړو، دغه موږ دلته سپورټ کړو، ځکه چې دې کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه نشي کولی چې هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان حکومت وایي تیر کال په لومړي پړاو کې د غیر قانونه کډوالو، بیا د ای سی سی کارډ لرونکو، دریم پړاو کې د پی او آر کارډ لرونکو ویستلو پرېکړه شوې. خو کارډ لرونکو ته پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره بیا موده غځول شوې او اوس هم په دغه اړه خبرې روانې دي. اوس مو یو نوی سمري موضوع چې هغه پی او آر کارډ هولډر ته مزید هم توسیع میلاو شي، کوم چې حالات د افغانستان دی او کوم سچویشن دی او هغه سلسله کې هم لګي او ټول سټیک هولډر سره په کلوز کوارډینیشن کې. د پاکستان د حکومت یو ان ایچ سی آر او طالبانو د شمیرو تر مخه پاکستان کې دا وخت 14 لکه پی او آر کارډ لرونکي، خواوشه 8 لکه ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوال میشت دي. او د سفران وزارت وایي پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو شمیره خواوشه د 9 تر 10 لکو پورې ده او د ټولو کډوالو شمیره د 13 تر 15 لکو پورې رسي. حکومتي شمیرې وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان څخه د 15 لکو نه زیات افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.